چې څوک تبارک الذي وایي دا صورت حدیث کې بل ځای کې راځي چې دا سړی په قبر کې کېښودلی شي دا تبارک الذي به د مرغۍ په شکل کې راشي او په دې سړي به خپلې وزرې خورې کړي دې لپاره به پرې خورئ چې دې انسان له څوک عذاب ورنه کړي. دوه صحابه په لاره تېرېدل یو ځای کې خیمه ولګول هغې ته پته نه وه چې دلته قبر دی هلته زوړ چې د پخواني قبر وخوروان شوی د قبر نه آواز واورېد د تبارک الذي د لاندې نه چې کوم سړی لاندې قخت دی هغه لګیا دی او تبارک الذي وایي د قبر نه یې واورېد دی لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الوی وی د الله رسوله مونږ ته خو هېڅ پته نه وه خیمه وواله او د قبر د لاندې نه تبارک الذي آواز م واورېد هي المانعة هي المنجیه دا تبارک الذي هغه صورت دی چې خلکو له د الله د عذاب نه نجات ورکوي او په خلکو عذاب بندوي. ګوره د قبر چې څوک تبارک الذي وایي دا صورت حدیث کې بل ځای کې راځي چې دا سړی په قبر کې کېښودلی شي دا تبارک الذي به د مرغۍ په شکل کې راشي او په دې سړي به خپلې وزرې خورې کړي دې دپاره به پرې خورئ چې دې انسان له څوک عذاب ورنه کړي. دا د تبارک الذي برکت زما وروڼو قرآن شریف ډېر برکتي کتاب د الله د ذات خبرې دي او د حضور پاک معجزه ده نو چې د خدای د ذات خبرې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم پیغمبر عظیمه معجزه نو چې په هغې کې خیر او برکت نه نو په څه کې به خیر او برکت